درنو مسلمانانو خویندو ورونو، دا اوس چې زه په کوم ویرانه کې قرار لرم، یو وخت دې ته کور ویل کېدل. یو وخت دا د لسو نه بره کسانو دپاره د سرپناه ځای و. یو وخت دلته د ماشومانو د خوږو اوازونو شور ماشور موجود و. یو وخت دلته د یو چا دپاره په انخور کې مالونه تړل شوي چې د هغې د نفقې د حلالې نفقې د برابرېدو یو ذریعه وه. اوس یوازې او یوازې خاورې او ملبه پاتې ده. په دغه کور کې چې اوس زه ولاړ یم، دا د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ د یو کلي د هغه ویلي او د هغه درې یو کور دی چې پکې زلزله پیښه شوې وه. اوس په هغه نقطه کې موږ قرار لرو چې تقریبا 95% تلفات د انسانانو شهادت په همدغه نقطه کې شوی دی او باقي نور 15% ټول تلفات چې دي په نورو برخو کې شوي دي. په دغه کور کې 8 کسه شهیدان او 2 کسه زخمیان لري. دوی په دغه شهیدانو کې د کور د خاوند، د فامیل غړي، لوڼې، زامن دا ټول پکې شامل دي. دغه ماشوم چې ما سره اوس ولاړ دی، دا دغه کور وروستی او اخرنی غړی دی چې د الله په حکمت باندې ژوندی پاتې دی. او بس کله چې موږ د دوی سره خبرې وکړل، د دې کور د نورو کورونو په دغه کلي کې، په دغه دره کې د نورو خلکو سره وغږېدلو، د دوی اولیه ضروریات هم دا و چې دوی په صحت برخه کې لاسنیوي ته ضرورت لري، ورپسې د خوراک او د هغې پسې هم د اوسېدو د سرپناه دپاره دوی زموږ لاسنیوي ته ضرورت لري. ځکه چې اوس دوی په نورو د غرونو لمنو کې دوی خیمې وهلي دي، اولته دغه یو ورځ 2 ورځې خپل شپې سبا کوي. همدغه وخت دی د ایثار، همدغه وخت دی د سخاوت، همدغه وخت دی د خپل مسلمان ورور او خور د لاسنیوي. زه نه پوهېږم تاسې چیرته ژوند کوئ، دغه ویډیو چیرته ګورئ، اما که چیرې دغه ویډیو کلیپونه تاسې ولیدل او دغه زړه ته مو لاره پیدا کړې، تاسې یقین په خدای وکړئ دغه ځای کې چې خلکو سره غږی د انسان زړه زری کېږي، ځکه یو وخت دلته ډېر ښه ژوند روان و، اوس هغه هېڅ هم نه دي پاتې. کیدای شي د وطن ځینې خلک چې زما دا ویډیو اوس ګوري، هغوی په دې ونه توانېږي چې په مالي برخه کې د دې خلکو لاسنیوی وکړي، اما تاسې یو شی بل کولی شئ چې دغه ویډیو وړاندې شیر کړئ او نور زیات نه زیات خلک یې وګوري چې د دوی دپاره کوم ضروریات چې دي هغه موږ ستاسې د طریقه دوی ته ورسوو. البته په یاد باید ولرئ چې قمر یوازې او یوازې د یو پل حیثیت لري. ستاسې ټول کومک، ستاسې مرستې، ستاسې سخاوت او ستاسې ایثار دوی ته په پوره امانتدارۍ باندې رسول دا زموږ دنده او اسلامي وجیبه ده. مشر اول خو ډېر زیات بخښنه غواړم، ډېر متاسف یم ستاسې د تلفاتو په هکله باندې چې په دغه کور کې ستاسې ځینې د کورنۍ غړي خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. که په لنډو ټکو کې راته ووایئ په دغه برخه کې، په دغه زلزله کې، په دې ټول پیښه کې تاسو ته څومره مالي، ځاني او اقتصادي تاوان اوښتی دی؟ بخښنه غواړم، په دا کې خو موږ ته 2 شهیدونه شوي دي، 15 مېړه زخمیونه شوي دي، په هسپتال کې دي. ونر مالي جایداد هم ډېر خراب شوی دی، کورونه هم غونډ لاندې دي، خوراکي مواد چاکي مواد تر خوره لوندو شو، بسترې خدمت شی نه لري، ټولې ردي شوې، کور هم ړنګ دی، یو تره لرمه، یو ځای دی، یو مخکې په طالبانو وخت کې شهید شو، ډېر بربود دي په دا کې. په دغه نقطه کې تاسې قرار لرئ، د دغه ځای نه اول تاسې ته ډېر زیات ضرورت لرئ چې تاسې سره په کومه برخه کې اولي کومکونه وشي؟ اول مې دا ضرورت لري چې خوراکي مواد در ورسېږي، خیمې ورسېږي، بیا د کورۍ جوړول یې موږ سره هېڅ طریقه نشته چې جوړېږي. ورور په عمومي تاسو کولی شئ چې دا وایئ څو کسان په ټول په دغه کلي کې هغه شهیدان شوي دي؟ په ګیان ولسوالۍ کې به غونډه اندازه 900 نفره وي شهیدان او 1500 نفره زخمیان به وي. اوس دوی څه ته اړتیا لري چې موږ هغه انشاءالله ورته آماده وکړو؟ د ایمرجنسي اړتیا څه دي دوی اشد ضرورت دي؟ د اشد ضرورت اوس مهال دغه د پر لري چې نه خوراکي مواد لري او نه د پونډولو ځای نه لري، ځکه چې تاسې خپله وینئ غونډ په د پټۍ کې ناست دي. په دغه غځېدلې دره کې بې شمېره کورونه لا تر اوسه پورې همداسې ړنګ پراته دي. د دې خلکو څخه چې کله موږ پوښتنه وکړله، دوی په لومړۍ برخه کې خوراکي توکو ته ضرورت لري او ځینې د هغې نه هم وړاندې ځینې صحي خدماتو ته ضرورت لري او د هغې نه وروسته به دوی بېرته د کور د بیا رغونې او په هغه برخه کې د تعمیراتو سره زموږ لاسنیوي او مرستې ته ضرورت ولري. کیدای شي دغه پروسه او یا د دې څخه وروسته راتلونکي نور سټیپونه زموږ دپاره ډېر زیات ستونزمن تمام شي، اما دا د ټول دپاره بهتره خبره ده چې په دغه وخت کې مسلمان سره افغان سره لاسنیوی وکړي او په دغه برخه کې ستاسې کومک ته دوی اړتیا لري.